ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. دا د يهوديانو یو بل صفت بیانی چې ناشنا غونی صفت په دی لاندې برازي چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، چې يهود داسې دي چې حکم مکمل نه مني، سمن یو سن مني، د خپل خوخه پکې کوي. دا د يهوديانو طریقه ده. مسله ده چې کله دا يهوديان د قبایلونو مدینه ته راکوش ولو په بزمکو باندې قبضه ولګولې، پرون دا غي تاریخ ما ویل او مختصر شان. نو بنو قریظه د اوس ملګری شول او بنو نذیر دا د خزرج ملګری شول، او دا اوس او خزرج ما الله په جګړو باندې ورته زول ویل موږ د پیسې درکو کوي جګړې دی، و جګړې کولې دی، تماشې کولې او ډېر پیسې به ول ورکړلې. بیا چې د اوس او د خزرج سره وکړه پیسې میسې واپس نه ویل دی، ویل موږ ته دا پلانیزم کولی کوي. نو په دې طریقه باندې مدینه کې ډېر زیات ازمکه مواغستلی آباد شول. خو اوس او خزرج یو بل سره جګړې وي، خدلته بنو قریظه د اوس ملګری دي او بنو نذیر دا د خزرجانو ملګری دي. نو الریډي دا په خپل منځ کې جګړې دي د اوس او خزرج، او دی خو د اوس او خزرج سره ځان له موحدي کړی دي. نو په دې طریقه باندې با د بنو قریظه د اوس ملګرتیا به کوله په جګړو کې، او بنو نذیر به د خزرجانو حمایت به کو، چندې مندې به ورکولې، پیسې به ورکولې او تعاون به وسره کو. حالانکه الله رب العالمین دی يهوديانو تدریح حکم کړی. ویلی حکم داو چې یو يهودي به بل يهودي نه وجني، سب کو دما باندې کوي، یو يهودي به د بل يهودي وینه نه تويي. دیم حکم داو چې یو يهودي به بل يهودي د کور نه نو باسي، د کوټې نه به نو باسي. او دریم حکم ورته دا شوی چې ګور یو بل سره خط تعلق ساتي. تورات کې دا حکم نو چې کچرته یو يهودي د چا جیل ته لاړو، دا ټول يهوديان په شریک باندې پیسې راغونډي او د خپل ملګری بر آزادۍ، دا به د چا جیل ته نه پریږدي. دا درې حکومت په تورات کې دي. دوی وسکه ول التخذ اوس او د خزرج سره د دې حمایتونو او دا غوي سره دوستانه وي. نو په جګړو کې باقاعده شریکو، نو که یو بل به وجل نو دیو پکې هم خپلونه وجل، او که اوس خزرج به بل د کور نه ایستو نو دی به هم د شان چلو کو یو بل د کور نه ایستو. خو چې کله وا د څه وشولا یو قرزي یا یو نظری بچر د څه وشول چې جیل ته براغی، د نور ملګرو پیسې راوغه سره وای دا پیسې والی ودا زموږ ملګر را پرې دی. دی ورته د تاسو ناشنا غونی کار کوي. ګوره چې مونږه وجنو تاسو را سوج نه، چې مونږه د کور نو باسو تاسو را سو باسي. خو چې کله تاسو ګوره تاسو ملګری جیل ته راشي نو تاسو پیسې را مونږ را کوی او چې دا جیلی مونږ را کولاو کوي را خلاص کی دا ولي. دی ورته ویل چې دا مونږ به د خپکی ګوډر زیاتو، مونږ په خپل باندې خپکیږو او دا مونږ تعالی ویل دي، دا مونږ تعالی ویل دي چې خپل ملګری به چا جیل نه ور کوي. دا غیرت مونږ کوو. نو الله تعالی ورته څنګه چې دا غیرت کوي چې یو ملګری بل ملګری ته نه پرېږدي، په دې بل حکم باندې تاسو ولې عمل نه کوئ چې یو بل تاسو وجنه یو بل خپل کور نه وباسئ. نو نیم حکم نه نیم نه منئ. دا د يهوديانو یو بل عادت او روش. وَإِذَا وَخِيَاتْ کوي اخذنا ميثاقكم چې مونږ واغستل واغستا سنا هغه دا چې لا تسفكون دماءكم، دم نپی د نهي په معنا باندې دا لا تسفكون متو یو تاسو دماءكم ویني د یو بل، لا تسفكون نتو یو یعنی متو یو تاسو دماءكم ویني د یو بل. دلته دماءكم ویني د ویني خپل معنا دا چې یو يهودي د بل يهودي ورور دی، نو کدا يهودي را لګي د بل يهودي وینه بایله کدا چې خپل وینه بایله، لکه څنګه چې مسلمان د مسلمان ورور دی. المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه لا تسفكون دماءكم متو یو وینه خپل یعنی د یو بل وینه متو یوي. دویم ولا تخرجون انفسكم ولا تخرجوا انفسكم مباسي تاسو یو بل من دیارکم د خپل کورونو نه، د کور نه به یو بل نو باسي. ثم اقررتم بیا تاسو اقرار د دی واده وکړو چې او بالکل منو نه به یو بل وجنو نه به یو بل کور نو باسو. وانتم تشهدون تاسو د خبرې گوامی یا وانتم تشهدون انتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې د الله وس بن کړی دی. ثم بیا انتم تاسو هؤلاء دغه خلق یې تقتلون چې تاسو وجنی انفسکم یو بل. ثم بیا انتم تاسو هؤلاء دغه خلق یې، انتم مبتدا هؤلاء ولا خبر، انتم هؤلاء تاسو دغه خلق یې تقتلون انفسکم چې تاسو وجنی یو بل. وتخرجون وباسي تاسو فريقا وډلا منکم تاسو من دیارهم دا د کورونو نه. دا دو حکمونه الله کړو دوه مات کړل. او تظاهرون علیهم
د یو بل امداد کوي علیهم د خپل ورونو په مقابله کې تظاهرون تظاهر تفاعل باب ده د یو بل تعاون کوي د یو بل امداد کوي علیهم د خپل ورونو په مقابله کې بالاثم د ګناه په کار کې والعدوان د زیاتی په کار کې اثم او عدوان اسم او عدوان یا یو شی دی یا دا اسم په حقوق الله کې راځي او عدوان په حقوق العباد کې راځي چې تاسو د ګناه او د زیاتی په کار کې دا غوي سره تعاون کوي و ایاتوکم کچرتر شدوی تاسو ته اسارا په د سیال کې چې قیدیان دي اسارا حال له جمع د اسیر ده و ایاتوکم کچرتر شدوی تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم بیا تاسو دا غوی جرمانه ډکوي تفادوهم دا غوی د طرف نه بیا تاسو په دې ډکوي جرمانه ډکوي نو ناشناغنی کار دی و ایاتوکم مساره تفادوهم دا دوه حکومت مات کړل او کې جری در لراغه نو تاسو بیا خپل ملګرو له پیسې ورکړي هغه اوس له خزرج له چودا پیسې زمنګ طرف نه والی او زمنګ دا مقابل تاسو پرېک دوی زکه دا الله مونږ ته تورات کې ویلي دي تفادوهم بده باندې خبره ختم شولا وهو دوس ځان له جمله دا دی هو ته ضمیر شان وي ضمیر شان مرجع نه غواړي چې د مخ کې چاته راځي دی وهو او شان دا دی شوی دی علیکم پتا سبحانه اخراجهم وستل ددوی وستل د باندې حرام دی وهو محرم علیکم اخراجهم او حال دا دی چې حرام کړل شوی دی پتا سبحانه وستل د خپل ورونو دلته لک سوچ تاسو وکي مخکې دوه خبرې ذکر شولې یو دا چې یو يهودي به بل يهودي د کور نه نو باسي اخراج حرام دی دویم نمبر دا چې یو يهودي به بل يهودي وجنی نو په دې ځکه یو خبره ذکر شولا او بل ذکر نشولا ولې یو حلال بل حرامو نه دوانه حرامو وستلم حرام دي او دارنګ وجلم حرام دي خو چې وستل حرام دي نو بیاي وجل په طریقې اولا باندې حرام دي ځکه وستل وړو کې ګناه ده وجل غټه ګناه ده قتل غټه ګناه ده وهو شان ده محرم حرام شوی دی علیکم پتا سبحانه اخراجهم ندی وستل او د غشانی وجل خو په طریقې اولا باندې ګناه وا دایمانا شو او حرامو نو افتؤمنون ببعض الكتاب آیاتاسو ایمان راوړي په بعضی کتاب یعنی یدمنو کا افتؤمنون آیاتاسو منی ببعض الكتاب نیم وعدا وتکفرون او نمنی ببعض نیم منی نیم نمنی تاسو ایمان راوړي په یوې سده کتاب باندې چې هغه فدیه ورکولې وتکفرون ببعض او انکار کوي تاسو د بعض نه چې هغه اخراج دی او قتل کولې د دوه نمنی او دا ډېر غلط کار دی الله وی فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي فما جزاء ند سزا من دا غچا يفعل ذلك جدا عمل کوي چې نیمه وعده منی نیمه نه منی منکم استاسن الا مگر خزي دا شرمندگی دا شرم ده فی الحیات الدنیا په دنیوي ژوند کې خدا شرم ده څنګه شرم ده شرم دا چې خلق له پیغور ورکړي چې دا ستاسو ناشنا ونه خلک یو خبره منی بل نه منی یو دا دویم نمبر دا چې دنیا ولا خلق په تاسو پسې خان دي چې ګوره ناشنا خلک پیسې ورکوي خپل رور تاسو وجني څوک سره خپل رور وجني یا څوک خپل رور د کور نو د کوټې نه وباسي په دنیا په ژوند کې په قانون کې دا شرم دی یا دا معنا یا دویم نمبر دا معنا دا چې الله تعالی به تاسو وشرمې رسوا به په دنیا کې دای معنا شو ويوم القيامه او په قیامت کې يردون الى اشد العذاب يردون دی واپس کولې کېږي الى اشد العذاب غسخت عذاب ته په عذابونو کې غسخت عذاب ته دوی پیش کولې کېږي وما الله بغافل عما تعملون ذل تعالی بغافل خبر عما تعملون استاسد عمل الله استاسد عمل به خبر نه دی الله ټول اعمال باندې علیم دی او خبیر دی علیم بذات الصدور دی او د يهوديانو سزاګانې دوه قسمه شولې دنیا کې هم سزا او آخرت کې هم سزا شولا اولئک الذین ذهب خلق دے اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ چې غوړه کړی دے دنیوي ژوند بالآخرہ په اخروی ژوند باندې اشتروا الحیات الدنیا دی غوړه کړی دے دنیوي ژوند بالآخرہ بالحیات الاخرہ په اخروی ژوند باندې حالانکہ اللہ فرمائی چو ان الدار الاخرت لہی الحیوان اصل جون دا آخرت دے دی دا آخرت جون پرے خودو او دو دنیا نسبک بنشی تخفیب ونشی دا دوی پا عذاب کے فلا یخففون تخفیب بونشی سپک آوے بونشی کم بنشی عنہم ددین العذاب وعذاب کم چی دوی سر مختص تے ولا هم ینصرون نبد دوی امداد اکرلیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ دې زنا مخکې دا درې خطابونه پوره شو اوس یو څلورم نمبر بل خطاب دی او په دې خطاب کې د يهوديانو سره الله کمی خبرې کوي نو هغه خبره یو دا چې دی به انکار کوو د
آسمانی آیتونو نه انکار کو کم آیتونو به چې الله راولېګل دا به نه منل یو خباست د دوی دا ده او دویم خباست دا ده چې دی و انبیا وجل دې دوو خباستونو الله تعالی دوی ته خبره کوي چې دا دوانه تاسو غلط کارونه کوي تاسو څنګه ځان ته بزرگان وای او دا خبره کوي چې موږ جنت ته ځو او ور به موږ ته صرف 40 ورځې یا ورځې را رسی نو دا الله واستاسو خطا ده دا خبره واستاسو خطا ده ولقد اتینا موسی الكتاب ولقد یقینا اتینا من ورکړو موسی علیہ السلام دل کتاب تورات وقفینا من بعده بالرسل قفینا منا اردفنا من بعده بالرسل من رسول لګلو من بعده رسول دی موسی علیہ السلام نا وقفینا من را لګلو پر لپسې من بعده رسول موسی علیہ السلام نبی رسول نور پیغمبران اتبعنا بعضهم خلف بعض اولم سره ولګل دا غنور سم نور را ولګل ټیم په ټیم پیغمبران راغلي دي پر دې پیغمبرانو تاسو ندی منلی تاسو دین کار کړی دي وآتینا عیسی ابن مریم البینات وآتینا من ورکړو عیسی علیہ السلام ته ابن مریم چې د مریم بچی دی البینات بینات معجزې ولم ورکړې عیسی لفظ قران کې راغی عیسی د عبرانی لفظ دی یا دا اصل کې یشوع یا یسوع دی بیا ته عیسی جوړ شوی دی په معنا د مبارک باندې چې دا برکتی وو عیسی یسوع یا یشوع او مریم لفظ د عبرانی لفظ دی مریم په معنا د عابد باندې بیا چې کله عربی ته نقل شوی د نبی اسمانه نشته بس یو نوم دی دین معلومه دا شو چې څوک چاله نوم دی نو پدې کې با دا خبر ملحوظ نظر ساتي چې معنی غلطه نه وي او نور کمانه صحیح و خو ډېر افضل نوم دی او کمانه نوم مدانم بیا خودل جایز دی څوک چاله نوم دی معنی نه خو غلط نه دندانم خودل جایز دی او دا چې معنی بیا بدلی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نمونه باقاعده بدل کړی دي الله یې موږ عیسی علیہ السلام ته بینات ورکړو بینات څه دي نو بینات مختلف معجزې دي احیاء الموتى ابراء الاکمه ابرص دارنګ د مغیبات خبر به ورکو برګیان به جوړول مړی به ژوندۍ کول مرزادی ډون دا به ټیک کو دا د هغه معجزې وي واتینا عیسی ابن مریم البینات وأيدناه بروح القدس ومن مضبوط کړو بروح القدس په جبرئیل امین سرا منګه تایید کړو په جبرئیل صلوات والسلام باندې روح القدس معنا دا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لکه حسان ابن ثابت وی کنا وجبرئیل رسول الله فینا وروح القدس ليس به خفاء چې جبرئیل د الله استاد دی په من کې موجود دی او دا روح القدس دی په دې کې سپټواله نشتا روح القدس دا حسان ابن ثابت هغه تفسیر القرآن به اقوال الصحابه منهج تفسیر دا حسان ابن ثابت د دې شعر نه معلومه شولا چې روح القدس دا جبرئیل علیہ السلام دی او د کې نور هم معنی تفاسیر کې شوی دي چې روح القدس یو معنی دا انجیل تم روح القدس ویل شوی دی موږ مضبوط کړو په انجیل باندې انجیل مور کړو معنی دام دا روح القدس وې دا د عیسی علیہ السلام نوم هم دی وروح منه د الله طرف نه روح دی او دا لکه سورۃ النساء کې ان شاء الله دا راشي آیت 171 کې چې روح دا د عیسی علیہ السلام خپل نوم هم دی او د سره سره سورۃ النحل کې روح د وحی په معنا باندې راغلی دی وحی تم روح ویل شوی دی او سره روح نه دا روح حیوانی مراد دی یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قليلا سورۃ بنی اسرائیل 85 نمبر آیت کې برازي او یو معنا د جبرئیل الله خو راجح معنا دا چې د روح القدس نه جبرئیل علیہ السلام مراد ده او دا رنګ قران ته هم په سورۃ مجادله کې روح ویل شوی دی جبرئیل علیہ السلام د عیسی علیہ السلام تایید څنګه کړی دی څنګه مضبوط کړی دی نو مختلف معنی دي یو دا چې د عیسی علیہ السلام مورلا د عیسی علیہ السلام د پیدایش زیره جبرئیل ور کړو دای تایید شو دویم د عیسی علیہ السلام د مور په گریوان کې پوکې جبرئیل علیہ السلام کړی دی دا دویم تایید شو دریم نمبر دا چې جبرئیل علیہ السلام د دې حضرت عیسی علیہ السلام حفاظت کړی دی دا وی د يهوديانو نه بچکو د مدارک التنزیل کې نسبی لیکلي دی یسیر معه حيث صار چې عیسی علیہ السلام چرته تلونه جبرئیل بو سره ګرځیدو د سره اسمان ته چکلا خاتون دا جبرئیل ور سره علی اسمان ته خجولې دی دا ډیر تاییدونه د جبرئیل علیہ السلام د عیسی علیہ السلام سره دی افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استكبرتم دا مخ کې سوال لگاوا دا دی
چې ولقد اتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل من ډیر پیغمبران لګلی دي ورستو نو افکلما یهر کلا دغوی اغوس انکار افکلما یهر کلا جاءکم چرا بوړی رسول یو پیغمبر بما د سی خبرې د سی مسلې لا تهوا انفسکم جستا سوزونو بن من لا نبی خو ولا ای هر کلا جاءکم چرا بوړی تاسو ته رسول یو پیغمبر بما د سی مسلې لا تهوا چې نبی خو ولی انفسکم تاسو زونو استكبرتم دا اصل کی حمزه پټلا استكبرتم هغه ته بیا حذف شو تخفیفا استكبرتم آیا تاسو تکبر وکړو استاد دغه عملو یوازې پدیم کارونه کو بلکې ففریقا کذبتم یا وړل د انبیاءونو تاسو دغه تکذیب وکړو تاسو چې دارو د الله انبیاء ندي وفریقا تقتلون وړل د انبیاء تاسو وجلا وفریقا تقتلون وفریقا قتلتم فریقا کذبتم وفریقا قتلتم ودلته کې د ماضی په ځای باندې مضارع راغله د ته حکایت د حال ماضیه وفریقا تقتلون وړل تاسو وجلا صيغه د مضارع د خمانه د ماضی کو او چون کې د عمل دی بار بار کو مسلسل کو نو فریقا تقتلون یوړل تاسو وجلا لکه ابن کثیر ویلی دی چې 300 نه زیات انبیا دی په یورس کې وجلیو او ماخام چې کېدو دته بالکل یرو په قضې باندې دی منډای جوړ کړي وو د سبزو بازار او خلکو په خپل سبزیان یې غستلې او پروا نه وا نو فریقا تقتلون دی قباحت نشو وقالوا قلوبنا غلف دا وزدي د تکذیب هغه تفسیر دی چې دی تکذیب څنګه کو د سی ویل چې نمنو نا د سی تکذیب کو چې کله به انبیاء د دعوت ورکو ندی ویل قلوبنا غلف زمون غزلونه دا دک دی علم نه یعنی تاسو مونږ ته کوم خبرې کوي مونږ قاسم د انبیاء بچیو د بنی اسرائیل کمال ډیر انبیاء راغلي دي سلیری زر انبیاء ټول پټولا د اسرائیلی پیغمبران دي دی ویل چې مونږ خو دا زړونه به خدک دی او د علم لوخي دی د علم نه ډک دی د انبیاء بچیو مونږ ته نورې مسلې نه دی پکار دا شته پوره دی نو قلوبنا غلف غلف دا یا جمع د غلاف تا غلاف غلف جمع د غلاف تا لکه عربی کی نظیر دے چې حجب جمع د حجاب دا حجاب جمع حجب نو غلاف جمع غلف نو غلاف لوخی ته ویل کیږي پردې ته لوخی ته غلاف اوعیه للعلم بیا دا معنا کا وقالو دی ویل پیغمبرانو ته دعوت هم نه منو زکه چې قلوبنا غلف زړونه زمنګ د علم لوخی دی د علم لوخی دی یو دیم نمبر دا غلف دا جمع د اغلف دا غلف جمع د اغلف لکه حمر جمع د احمر دا نو بیا دا د اکنتن په معنا باندې راځي د پردو او بل ځکه دا تفسیر شیم دی په اکنتن لفظ باقی دشته نو دا وی چې وقالو دی ویل قلوبنا زمنګ زړونه غلف دا په پردو کې دي دا سي پردي دي چې ستاسو خبرې دلته نو ورنه نوځي پردې ډېرې زیاتې دي ا پردې د کمی پردې وي د قومیت پردې دي د تعصب پردې دي د دنیا د مینې پردې دي د حق د انکار پردې دي دا ټولې پردې دي کنه الله وی بلعنهم الله نزرنا په پردو کې دي او نزرنا د علم لوخي دي بلعنهم الله بلک الله لعنت کړي په دې باندې به کفر هم د کفر بوجبانی نو کفر سبب د لعنت شو فقليلا ما يؤمنون دلک کلک په کې دي چې ایمان راوړي قليلا ما يؤمنون قليلا يؤمنون ما تاکید د پاره ده فقليلا ما يؤمنون لک خلق په دې کې ایمان راوړي لک خلق په کې ایمان راوړي لک او ډیر خلق په کې کافران دي